دوار جانو سردار فرمائی داخر زمانے خضو بدیر کرت زان پٹکڑی زان بے پٹکڑی جامع بے اغسطی خو پخدا قسم رسول اللہ فرمائی دا بربندی دا یعنی بربند خضو چی پلا روانی تب او نگوره اغیتا دا دوی چی کم جامع چولی دیل بزیاد نور اس دام دے اسلام و دے دین دے قرآن عظیم یو رکن دے یو امر دے چدا امن ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے جناب رسول اللہ دے مسلمانانو تو آیا چکور خضو تو اوئی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کا خضو اغلا مخل راشی علکانو تو اوئی چک پل استرگی پٹی کی کنا پندو لبے نگورے اس کا زمون دائین نوجوانان کم دی خدا دے امان راکی دی که مخ مخ کارینو پند تے گوری چے تیرونو نسنگر او دی دا نر لورم ورپسی آغا جورابے پیدا کر دی که خپے تک توری خواغا جورابا چاگا سپین جورابی ہو چه کسوک نگوری چه امو گوری کنا شتا که نشتا زمانی علاج دانے نقل للمؤمنین یغض من ابصارهم اے محمد رسول اللہ دے مسلمانان و زوانان تو آیاں چه خضا اگوری نسترگی دی تخکت ازمکی تواچی ورنہ حبیب ستاد امت کم ظلمی که کمی خضتو قتل نو اغسترگی بے پورز دا قیامت دا اور پسی خونو باندی قلندو ما یا اللہ روز دا قیامت تزمک نینم اسمان نینم نور نینم قمر نینم شجر نینم سمر نینم بشر نینم حجر نینم یا اللہ تا نینم جمال نینم کمال نینم وصال نینم اے پروردگار عالم زخو دنیا کے جوڑو ما ددوار جانو سردار تا اللہ فرمائی چی دغستر گئے قیامت پورت بوندی دتب اللہ ہوئی چی اے زمان بندان تا پا دسترگو باندی دنیا کے پردو خضو تکتلو یا اللہ دنیا کی جوڑم اس مستر کی بنا کا اللہ وی دا اور وی لکھڑی سی کبراوالم پا دغسترگو کے بواچو ما یا اللہ امرمان حلاک شم تباہ شم غرکی گم دا پکم گناہ اللہ وی اے نوجوان خزپنا روان و تاور تکتلو علائنان زانیان ستاستر بچ اکتل دا کتلو دے زنا اکڑا خدا دے مان راکی علکان دے پوئی کہ قل للمؤمنات اے حبیب دے خپل دو امت دے خضو تا قیامت پورے اعلانو کا قل للمؤمنات دے خضو تم اوایا یغضن من ابصارهن چدوی کل ناری نو گوری نو خپل استرگی دے لاندی کی پردو ناری نو تا دے نگوری پردو دے زمانہ کی خسوک نگوری کنا ہاں ٹیلی ویژن باندې سړی راځي که خزه زیاته راځي سړی ورته ګوري کنه ګوري کرکټ والا سړی دی که خزه ہاں نو بیا عمران خان او وسیم اکرم او جاوید میاداد ته کم دی ہاں دا سړی دی کنه او پټي ورته کټي کټي خي نو الله وی دی خزه تو وایي چې یغضضن من ابصارهن دے سڑی چو اونے نسترگی تخکتا کے تاسو بم پردو سرو لنگو رہے او دا سڑی بم پردو خزو لنگو رہے معاشر بٹی ولا یبدین زینتہن دے خزتو ایچ گورچا تخپل زینتو نخی
الا لبعولتهن مگر که خپل زینت خی نو اد خپل خاون تو خی زکا چې د یو سړی گاډي وي سټنډر بور والا مالک کوي تیل پکې مالک چي صفایي مالک کوي سروس مالک کوي بیا هغه له کنډکټر ډرایور مالک ساتي او خیراتی پکې سوريږي نور خلق نو پیمانو دا قمقل مالک دی کنه وای خزا استادا لپسټک تار اورو سرخی پاوډر تار اورل جامې کپڑے تار اورے او بیا جوړ کړي سنگار کړي بازار تالکانو لیدول لګي تا نه لوی 200 درې دل بل کم یو دی چې الله وی چې دا لوی دوست په سب کې به نه پرې دی مانځ کې به نه پرې دی دا سړی به وجر کې نه پرې دی دا سړی به په جرګه کې نه پرې دی مونږ چې د دنیا لوی دوست وي هغه زمونږ د جماعت اکثر مشر یو د جرګې مشر یو د محفل مشر کنه عائشہ بیبیو میمونہ ناست عبداللہ ابن مکتوم کور تراغ یا رسول اللہ سلام علیک بیبیان کور کے ناستی دی عبداللہ ابن مکتوم پستر گڑن دے ہم ساٹا کئی راغ اے دا محمد رسول اللہ خاندان سلام علیک زما سلام منظور کے عبداللہ ابن مکتوم ایمان پدوار استر گڑن دو ٹپ ایمان ددوار جانو سردار کور کی نشت چا آواز ورنکچ والیک السلام بے آوازو کو یا رسول اللہ سلام علیک چا بے آواز ورنک کونینو سردار دا طرف خاندان نا آواز یا عبداللہ ابن مکتومہ رسول اللہ علیہ السلام بارتا ہوتے دے منگ زنانا وایا سل راغلیں اورتا دا آواز کئی چیز پستر گوڑن دیم کہ قرآن عظیم سلک آیاتون یا سورت رکو راغلی نو رسول اللہ لراغلم چی دا قرآن عظیم یاد کما قرآن دا قرآن یادون کے سو کی طالبی کنی حافظی کنی عالمی کنی پیری کنی غوثی کنی قطبی کنی گنگیانو طول وایا کنی زمون د زمانے خزی د امامانو نه ستر نه کوي یا ورته امامانی جړاګان ښکاري دو مسلې یا ورته امامان جړاګان او یا دا امام ورته د رسول الله نه ډیر زیات ښکاری نو بیا هم کافر شو دا عبداللہ ابن مکتوم نو ورته زیات ښکاری نو بیا هم کافر شو ځکه چې د دې زمانه خلق د ټول دنیا عمل راټول کې نو د تابعی د یوې روز عمل ته نه رسي په دې مسله پوښ خدای په کې زمیدار خلق او خزو مرونه بیان منتلو مرونه قض بیان مت چتا سو پویره پیمان په دې خبرو غړې نه بدلته اوس او پوئے گئے پہ نا بس اگر صرف جمعہ اٹین کوئے اگر تقریر اٹین کے اگر بیان کو دغه کې وره محفل اٹین کے بس دوستول خبر دو مضغوط اچولی بیا دلته یو درد پیدا کړ امام صاحب اغم لال شي پمن د خزو کې کی صاحب چا ځان سره خاطری ملګری کړی دی مونږ سره خاطری دی خزه ورلذي پیریانو باز اوس دې سړی ته وې په روان شه تا سره خاطرین د پیریانو یو نو عادت ما سره پیریان اوس دغه دا تاسو کې چې د پیریانو کاکاګانو ته دوی ته خبر شته علم غیب شته کدی علم غیب نو سلیمان پیغمبر چې په بیت المقدس جوړو هم ساته دازنه لګول او یو کال ولا
دوی خټه او ګټه را چلای جماعت جوړای پوی نه دي چې سلیمان پیغمبر وفات دی او کنه دی ان په یو جماعت کې امام داسې کړی او پیریان کاکاګان مې لګیا دي دا رغور ته ماماګان وي دا بدی دې د مور رونه نه څه خبره کنه دا پیریان بدی دې ان هغه سړی خزه توي ولته چانه یریږي هغه ورته ته چانه یریږي سړی ورته وسه پیریانو نه ډیر یریږم نو چې تدلی دی کنه وستان هغه تیرې بل کمی اوري نو دا مطلب د دې راځي چې زمون خزه پیریانی دي او دا غیرونه زمون ماماګان دي نو یری نو دغه پیریان ماماګان خبر نه دی او جمعه ته جوړ کړ اوس وینه راغلل د امسا ویخو خو چې هغه امسا پریوته سلیمان پیغمبر او یو کال شوی چې وفات شوی څومره یو کال او پیریانو ته په یو جمعه ته پته کور روان شون استاد تعویذ په څه پته ولګي چې رسول الله کوم فتوا لګولې دا غزو لګوم الان کې زما یو پیر اپیر نه هغه بیر دی هغه پیر دی دا تقریر زما اوریدا خو ماشاءالله کیسټ کیږي نو هغه فتوی شایع کړي چې دا لوی ما خیمه مال په ګوتو باندې راځي که په ګوتو نو واسه به مو پیژندې که خیری نو ان شاء الله کو نه پورې درتا ګرنه تړما یا ور باندې لګوند تیل اروما او تیلی ورته کوم ناغه چرته دا تقریر اوریدل چې دا لوی کافر دی دا د دین دشمن دی او بله تعویزونه نه مانی اوس سلیمان پیغمبر دا واقعا د دیخ مرتد نه یره په یو جماعت کې لګیا دی په یو جماعت کې کال شو او ورته پته نه چې سلیمان پیغمبر مرده کې جم دی الغیب لله کلام د پاره د اختصاص او د تخصیص ته کور عمران شل ګرامر عربي خو مو آیا کنه یواز خو نظرانه او شکرانه او ماهانه او بشینه نه دي نو الله دې د وینا او عمل او د سوچ د فکر توفیق راکړي من اتا کاهنا کم خزه یا کم سړی چې پیریانو والا لراغه چا لراغه چې سه ما باندې چا تعویز کړی دی او کنه نه کړی دا خاون دی ولی غوسه کیږي هغه څه چل کوي د څه پزان باندې صادر واچي دا سړی او دا سړی پتا نو دا غوړي دا نه دا ته وای غر کښوي او څه چل پیر شه وای په خاون خود چا کړی دی کنه علی غزرا دی رکه داغا پلانی بابا انا لله و انا وای می ماوی چسترګي روانه دي دا په چا څه کړو کنه نه چې رسول الله علیه السلام فتوا لګي او زیو ایمانو تاسو بخبکیږي نه رسول الله علیه السلام فرمایي چې کومه خزا یا کم سره دا سې چاله راغی چې ما تا علم غیب وایا علم غیب وایا نو دا پیریانګر بابو علم غیب وی کنه دا پیریانی کا علم غیب وی کو نه وی وتصدق بما يقول دراشه دا چې وی الله دا خو رښتیا دي کنه یا سړیو چا پیر صاحب زار د استاد پیریانو نظر او رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دید پاک قرآن عظیم کافر شو چکم پر رسول اللہ علیہ السلام نازل پر رسول اللہ سے نازل ہوئے قرآن یو سڑے پہ قرآن کافر شنو
فرق دی دا فتوا چاو لګوله جناب رسول الله ما خود نه لګولې وهابي خود نه لګولې دیوبندي خود نه لګولې پنځپيري خود نه لګولې اهل حدیث خود نه لګولې بل چا خود نه لګولې چا لګولې دا رسول الله علیه السلام علماء فقهاوی چې وبانت امراته خزم په طلاق باین طلاق شو اوس کزن زه ولا کړ اوس دلته ما سره غوان کې څه کسان و دي ما وی چې دا داسې وابي غوندې دې کافر اوس د توابي کافر ښکاري یعنی د وابیانو مذهب دا د شافعي مذهب دی د مالک نو امام مالک او شافعي کافر دي په دې ټکی باندې دي کافر نشو په خپل اصل غوند سوچ کوي زه غوري زما غرض دانه چې ز تاسو کو پالم غرض زمادار چې قیامت په ورځ به ټول الله ته مخامخیو کنا دا قران برا سړی کو بني چې د حق مونږ نه ادا کړی تاسو مونږ نه ادا کړی مونږ به قران عظیم معاف کی د حدیث حق مونږ پورا کړی معافوم کی د رسول الله علیه السلام حق دینم نه رسول معافوم کی چې دوزخ لزو الله دې نکي الله دې هغه وخرانه ولي چې مونږ او تاسو له الله شکل د بد خنزیر جوړ کی او راته وي چې دوزخ لزو الله دې داغه आवाज نه محفوظ و ممنوع نہ دوانو جانو سردار تا فرمائے قل للمؤمنین یغض من ابصارهم اے جناب رسول اللہ طولو علکانو تو آئے چه خض ورلا مخیل رانچ سرگی دخکاتا کی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دے خضو تو اوایا چکل پردی سری اگوری سترگ دلان دے اگوری زکا عبداللہ ابن مکتوم پستر کو باندے ڈون دے دو قرآن حافظ دے قرآن یاد دے وحد اسمان یاد دے وحد دوارو جانو سردار کور کے ولاد چے اے بی بی عائشہ و میمونی کو قرآن عظیم نازل ہوئی نل بے گاش پکی کم آیات راغلی راتی ہوایا چے عبداللہ بن مکتوم پستر کو خورون دے چے دزڑ پتخت بانی اولی کی فوری جناب رسول اللہ علیہ السلام کور تر آگئے چا رسول اللہ علیہ السلام کور تراغے عبداللہ ابن مکتوم دے پستر گڑل دے کور منس کے اولید چی بی بی عائشہ و میمونہ ناستی دی عبداللہ ابن مکتوم تا مخامخ ناستی اے بی بی میمونہ و عائشہ دا اللہ نو یرے گئے دا قیامت نو یرے گئے اللہ نو یری گئے دا قیامت دا لوی رزنا او یری گئے عبداللہ ابن مکتوم دے در تناستے و تاسو ورسر ناستی ہے دا قیامت پر رز باندی کا اللہ رونی وینو زمزی موارنے ما یا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسکی من النار فوری جناب رسول اللہ علیہ السلام کور تر آگئے چا رسول اللہ علیہ السلام کور تر آگئے عبداللہ ابن مکتوم دے پستر گڑل دے کور منس کے اولید چی بی بی عائشہ و میمونہ ناستی دی عبداللہ ابن مکتوم تا مخامخ ناستی اے بی بی میمونہ و عائشہ دا اللہ نو یرے گئے دا قیامت نو یرے گئے اللہ نو یرے گئے یا فاطمة بنت محمد رسول اللہ اے فاطمہ رسول اللہ علیہ السلام بچیا
रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बचिया उलूरें अनक़िज़ी